الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا عزت مندو نهم بیان کدا خبر وشولا چې په اسلامي تاریخ کې کله کله داسې واقعات وخت راغلي دي چې بعضی منافقانو مسلمانانو یا بعضی نامنهاده مسلمانانو د کفارو سره د مسلمانانو خلاف همکاریانې کړي نو د هغه همکاریانو په باره کې د هغه زمانې علماو شیخانو مفتیانو فقهای کرامو څه فتوی ورکړي دي دې باره کې موږ واقعات ذکر کول مخکې یدري واقعات موږ بیان کړل دغه بحث متعلق څلورمه واقعه ده چې یوسف بن تاشفین رحمه الله د سبتته چې کوم حکمرانو د هغې باره کې هغې ته علماو څه فتوا ورکړې وه پنځمه صدۍ کې یوسف بن تاشفین رحمه الله د اندلس په نسواراو پسې د پورې وتلو اراده کړې وه او د هغه زمانه کې سبتته د هغې یو حکمران لار نه ورکوله یعنې دا یوسف بن تاشفین رحمه الله د نسواراو د صلیبیانو خلاف جنګ کاوه او د حملې اراده وه خو یو بل مسلمان حکمران دی سبتته ملک او علاقه هغې چې کوم حکمران هغې لار نه ورکوله نو د هغه زمانې چې کوم فقهای کرامو علما کرامو هغه یوسف بن تاشفین رحمه الله ته فتوا ورکړه چې د دې حکمران او د ده د لښکرو خلاف جنګ وکړه د جنګ فتوا ورکړه نو ګوره عزتمندو په دې باندې ځان پویه کوي چې دغه اسلامي حکمران چې هغه صرف مجاهدینو ته لار نه ورکوله د صلیبیانو خلاف د جهاد دپاره او د تشکیل لارې نه ورکوله نو په دې وجه باندې د هغه زمانې چې کوم فقهای کرام و هغې فتوا د چا ورکړه د جهاد ورکړه شون تاشفین رحمه الله ته او دا ولې د هغې وجه دغه ذکر کوي چې لأنه امتنع عن فتح الطريق امام الجيش المجاهد الذي اراد العبور لقتال نسوار الاندلس د سبتته چې کوم حکمرانو مسلمان حکمرانو خو د انکار وکړو دا کوم چې د مجاهدینو تشکیل دی دې له لار نه ورکومه او لارې دې لپاره نه ورکوله چې دی د اندلس د نسواراو خلاف تشکیل کا او جنګ یې کاوه مثال یې داسې دی لکه یو سړی افغانستان ته تشکیل کوي د امریکایانو د ناټو خلاف او د پاکستان حکومت هغې ته لاره نه ورکوي د تشکیل او د جهاد دپاره نو د خلاف به جهاد کیږي یا مقصد یو ولایت دی د یو ولایت والی دی هغه مجاهدینو ته لار نه ورکوي لار یې ته بنده کړي باډر یې ته بندي کړي په هغې کې پوستې کانټاتارې لګولي او ځای په ځای پوجونه ناسي او مجاهدین هغه ملته تشکیل ته نه پرېږدي جهاد ته نه پرېږدي نو د هغې خلاف د هغه زمانې په پنځمه صدۍ کې چې کوم فقهاو مفتیانو هغې یوسف بن تاشفین رحمه الله ته فتوا ورکړې وه یوسف بن تاشفین رحمه الله دا مسلمانانو حکمرانو او دا نسبتا نیک سړی و ښه سړی و مجاهد و دینداره سړی و نو ګورې عزتمندو دا مسله ته معلومه شوه عزتمندو دا یو ډېر اوږد داستان دی اوږد باب دی چې د چا خلاف د جهادونو فتوې ورکړې شوي د چا خلاف جهاد شوی دا به وروسته انشاءالله دا موضوع تفسیري دا خبرې را روانې دي خو یو د هغه چا چې هغه مجاهدینو ته لار نه ورکوي چې روب دې باډر به نه وړي دارنګې دا زموږ د ملک خپل دغه دی اصول دی زموږ طریقه ده موږ مجاهدین ته په دې ځای باندې لار نه ورکوو چې هغه یو جهاد ته تشکیل وکړي او جهاد ته لاړ شي نو عزتمندو ټولو مسلمانانو د مجاهدینو سره همکاري پکار دي که هر ملکي په ځای دی چې دی ورته لارې بندوي باډرو کې ورته پوستې او پوجونه کېنولي کانټاتارې لګولي مجاهدین جهادونو تشکیلونو ته نه پرېږدي نو د هغې خلاف هم جهاد کېږي دا هم یو سبب دی د اسبابو د قتال نه یو علت دی د علتونو د جهاد نه دا هم یو اتفاقي مسله دی کې هم د چا کوم اختلاف نشته نن سبا دا واقع هم شوي دا سبب د پاکستان فوج کې موجود و چې عزتمندو مجاهدینو ته بیا لارې نه ورکړل کې څونه مجاهدین یې په هغې به چې د امریکې خلاف به جهاد کاوه نو هغې باندې چاپین وادي په هغې اپریشنونه مسلط کړي په دې القاعده باندې یا د قبایلو کې یا پاکستان کې چې دا دونه اپریشنې وشولې دا دونه چاپې وغورځېدې دا دونه وحشیانه بمبارونه وشو دا دونه خلک په هجرتونو مجبوره شو کیمپونو ته ووتل کاروبارونه علاقې بربادې شوې دا ولې د دې بنیادي جرم دا و چې تاسو
د امریکایانو خلاف ولې جهاد کوي یا هغه چاته ولې ځای او پناه ورکوي چې هغه د مجاهدینو خلاف جهاد کوي. عزتمندو څوک چې دا عمل کوي د خلاف به هم جهاد کوي. خو دې زمانه کې د ولایت والی دی هغه مجاهدین تشکیلونو ته نه پرېږدي نو د خلاف هم جهاد کیږي. وروسته دا صفتونه نورې هم را روانې دي. عزتمندو څلورمه واقع دغه وه چې یوسف بن تاشفین د 15مه صدۍ کې د هغه زمانې فقهاو مفتیانو علماو دغه فتوا ورکړې وه چې کوم د سلطنت اسلامي حکمران دی د هغه او د هغه د پوځونو خلاف جهاد وکړه او جهاد کولی شي. ولې ځکه دی تا ته تشکیل لاره درکوي چې تر صلیبیانو خلاف تشکیل وکړي. یو 15مه واقعه هغه هم د یوسف بن تاشفین رحمه الله سره تعلق لري او دغه زمانې یو بل حکمران دی معتمد ابن عباد. ځکه هغه زمانه کې د مسلمانانو د سلطنتونه دا تقسیم شوي وو، مختلف حکومتونه جوړ شوي وو. بعضې د مسلمانانو قیادتونه حکمرانان داسې وو چې هغه د صلیبیانو خلاف جهاد کاوه. خو بعضې داسې بدبخته حکمرانان داسې وو چې هغې د صلیبیانو طرفداري کړې وه په یو شکل په بل شکل باندې. لکه یو دغه د سبتته حکمران چې و نو در صلیبیانو سره دغه همکاري کړې چې نور مجاهدین د هغې خلاف جنګ ته او تشکیل ته نه پرېښودل، لارې نه ورکوله. خو یو بل حکمران دی معتمد ابن عباد چې دا د اشبیلیه حاکم دی. دا هم 15مه صدۍ کې دا واقع اندلس کې راغلی وه چې کله د ملوک الطوایف دور و د اشبیلیه حکمران د هغې حکمران نوم دی معتمد ابن عباد. 480 هجري کې دا واقع راغلی وه. نو هغه د مسلمانانو خلاف د فرنګیانو نه تعاون غوښتلی و، د صلیبیانو نه تعاون غوښتلی و. نو اکثر فقها دغه زمانې دا فتوا ورکړې وه چې دا حاکم دی مرتد شوی دی. ګورې عزتمندو د دغه زمانې اکثر فقهای کرامو په ارتداد فتوا ورکړې وه. لکه مخکې موږ وویل چې کوم خلک د کفارو سره همکاري کوي یا د کفارو د مسلمانانو خلاف تعاون غواړي، تعاون کې حاصلوي، نو د هغې خلاف د هغه زمانې اکثر فقهاو د کفر د ارتداد فتوا ورکړې وه. اگر چې بعض علما او قاضي دغه ملک چې و هغې په د ارتداد فتوا نه وه ورکړې، د هغې مقابل کې د هغه د نیولو او قیدي کولو فتوا ورکړې وه. نو عزتمندو دغه معتمد بادشاه چې و د دغه متعلق د ارتداد فتوا اکثر علما ورکړې وه. لکه کله کله مثال په طور باندې پاکستان د امریکې نه یا د چین نه یا د نور کفري هیوادونو نه د مجاهدینو خلاف چې همکاري غواړي او ډېر په لویه پیمانه باندې صلیبیانو د هغې سره همکاري هم کړې. وخت هغه په میډیا باندې همکاریان هم اعلان شوي دي، ډېرې غټې همکاریانې د مجاهدینو خلاف دا د کفارو نه د پاکستان حکومت غوښتلي دي او عملاً ورسره ډېرې همکاریانې هم شوي دي. نو ګوره دغه بادشاه چې و د اشبیلیې حکمران هغې د مسلمانانو خلاف د انګریزانو نه د صلیبیانو نه همکاري غوښتلې وه. نو اکثر فقهاو پې د ارتداد فتوا ورکړې وه. عزتمندو د پاکستان د فوج هم دغه حالت دی، دی باندې د ډېرو علماو قول کفر او د ارتداد هم دی. اگر چې موږ داسې ډېر سختي چې کوم عبارتونه کې هغه موږ نه خوښوو، په خپله زموږ مزاج دا دی. موږ دوه جهتونه دلته دي د پاکستان د فوج په باره کې، یو د دوی د کفر او د ارتداد خبره ده، یو د دوی سره د جهاد خبره ده. نو عزتمندو د دوی سره د جهاد خبره دا اتفاقي ده د ټول امت مسلمه او د ټول فقهای کرامو مابین کې، د ټولو مفتیانو مابین کې، دې کې د هېچا اختلاف نشته. نو یو د دوی د کفر او د ارتداد خبره ده. نو د کفر او د ارتداد خبره اختلافي ده. دې کې د علماو دوه نظره دي. ډېر علما د کفر او د ارتداد مقایله دي، بعض علماو په دې کتابونه هم لیکلي دي. خو د اهل سنت والجماعت عمومي مزاج په داسې مسایلو کې د عدم تکفیري. نو یو تکفیر او عدم تکفیر دی، یو جهاد او عدم جهاد دی. نو په جهاد کې د هیچا اختلاف نشته. د پاکستان د فوج په مقابل کې د جهاد په دې کې د هیچا اختلاف نشته، په علماو کې او په امامانو فقهاو ټولو کې. خو البته کفر او ارتداد کې به اختلاف شته. نو بهرحال اکثر فقهاو چې دغه وقت کې و 15مه صدۍ کې نو هغې د دغه بادشاه مبارک د کفر او ارتداد فتوا ورکړه. خو چې کوم قاضي و یا بعض علما و د هغې رایې دا وه چې نه مرتد شوی نه دی، بیکار باري مرتد نه دی. نو په دې وجه فیصله د قاضي په قول باندې وشو چې کوم قاضي و د دغه زمانې د مسلمانانو دا قاضي د فتوې په وجه باندې بیا دغه بادشاه چې و یوسف بن تاشفین رحمه الله هغه ګرفتار کو او جیل ته وغورځاوه، تر مرګه پورې بیا په جیل کې و. یوسف بن تاشفین رحمه الله دغه اشبیلیه حکمران چې معتمد په نوم باندې هغې قیدي کو، بندي کو، جیل کې پروت و.
او تر دې چې په دې جیل کې ولا به مرګ هم راغلی و دا ابسه باندې ګرفتار کړی و سره دې نه چې دا د مسلمانانو د یو ډېر لوی علاقې حاکم و اسلامي حکمران حسابې ده خو دا صرف او صرف په دې وجه بندي شوی بیا په جیل کې مړم دی د نور حالات هم دي چې ډېر بد حالات پرې راغلي وو بیا د لوی اختر ورځ وه او د اختر په ورځ باندې د نونه چې داسې حالت پرې راغلي چې سوال یې کاوه نونه د ملاقات ته رالي ډېر درمن شو ډېر خفه شو چې ګوره یو وخت کې ته بادشاه وي حکمران وي او نن سبا ستا باندې داسې حالت راغلی چې ستا نونه د لوی اختر په ورځ باندې هم سوال کوي دا وخت په ده باندې راغلی اوږده واقع ده ډېر درمن شو خفه هم شو ویم ژړل څه شعرونه یې ویل ځکه هغه نوڼې زړې جامې اغوستې او سوال یې کاوه داسې حالت بیا الله راوستی دا ولې دا دې سزا وه چې ده د فرنګیانو نه د انګریزانو نه همکاري غوښتلې وه نو بهرحال بیا د دغه نسوارو مقابل کې مسلمانانو جهاد وکړو الله مسلمانانو ته فتحه ورکړه دغه واقع ډېر علماو نقل کړي النوازل الصغرا په نوم کتاب دی هغه کې دا واقع نقل شوي النوازل الکبرا په نوم کتاب دی هغه کې دا واقع نقل شوي الاستقصاء په نوم کتاب دی دارنګې الجامع المعرف په نوم کتاب دی دې کتابونو دا واقعات به نقل کړي دي نو دا بله یو پنځمه واقعه وه چې هغه زمانه کې راغلې وه او بله واقعه شپږمه واقعه د اندلس د بعضې قبایلو وه اندلس کې عزتمندو دا حالات لږ ډېر راغلي نن سبا هم دا واقعات ډېر زیات دي خو دا جدا خبره چې نن سبا خلکو کې د جهاد جرأت ختم شوی د فتوی او د بیان جرأت هم خلکو کې ختم شوی جهاد خپل عملا پرېږده وه چې هغه صحیح بیان هم سره نشي کولی حق وینا هم نشي کولی صحیح فتوا هم نشي ورکولی نو هغه زمانه کې د صلیبیانو چرچه ډېره زیاته وه دا واقعات او بیا خاص کر اندلس سره ته دا واقعات ډېر زیات راغلي وو ځکه هغه زمانه کې د صلیبیانو خلاف جنګونه وو معارض وکړو چې مسلمانان د هغې چې په جهادونو کې مصروف وو او څه براینام مسلمانان داسې وو چې د هغې همکاران ګرځېدلي وو د نسوارا وو لکه نن سبا یو موټی مجاهدین داسې دي چې هغه د صلیبیانو سره په جنګ کې اخته دي خو اکثر تقریبا ټول براینام اسلامي ملکونه هغه د صلیبیانو همکاران ګرځېدلي خو هغه زماني علماو کې مفتیانو کې او فقهای کرامو کې ډېر غټ جرأت او واضحه فتوی ورکړي او بیا مسلمانانو د هغې خلاف عملا جهادونه هم کړي خو نن سبا په علماو کې هغه جرأت نشته دغه بیانونو دغه فتوو جرأت نشته ختم شوی نو شپږمه واقع بله دا هم اندلس طرف ته راغلی وه هغه زمانه کې یو بل لوی عالم او فقیه د ابوالعباس په نوم باندې د هغه نسوار شوی چې بعضې قبایل د مراکش د نسواراو دپاره جاسوسي کوي مراکش علاقه چې وه دغلته بعضې قبایلي خلکو چې هغې د نسواراو دپاره څه کوله جاسوسي کوله لکه مثلا پاکستان افغانستان کې امریکانو ناټو دپاره سره جاسوسي کوي او بیا ډېر کار دی د نسواراو سره د مسلمانانو خلاف جنګونو کې حصه اخلي لکه دلته ډېر مسلمانان نسواراو سره جنګونو کې همکارانو نو هغه زمانې چې کوم لوی فقیه او مفتي دی ابوالعباس ابن زکري په نوم باندې هغه جواب ورکړو چې دې مسلمانانو وجل واجب دی په شان د نسواراو باندې د شان نسواراو شان حکم په دغه کو النوازل الصغرا کې دا دغه فتوا او د استفتاء دواړه نقل کړي دي هغه چې ما وصف به القوم المذكورون يوجب قتلهم كالكفار الذين تولهم دغه مسلمانانو وجل داسې واجب او فرضي څنګه د ښکاره کافرانو صلیبیانو وجل فرض واجب دي او به یو چې ومن يتولى الكفار فهو منهم سوچ د کافرانو سره قسم موالات کوي دا د غین حسابيږي ګوره عزتمندو دغه عالم دغه نام نهاده مسلمانانو حکم د ښکاره کافرانو او د صلیبیانو د نسواراو په شان ته وګرځاو اومه واقع یو بل راغلی وه چې بعضې مسلمانانو د نسواراو سره همکاري کړې وه د هغې دپاره جاسوسي وغیره کړې وه نو دغه زمانې یو بل لوی عالم او فقیه دی ابوالحسن علي بن عبدالله الانصاري په نوم باندې د هغه نه یو استفتاء شوې ده او هغه جواب ورکړی چې څوک د نسواراو دپاره جاسوسي کوي نو وینه مباحه ده قاتل مأجور دی الله به اجر ورکوي او څوک چې د هغې په صف کې د مسلمانانو خلاف جنګ کوي نو هغه مرتد دی او د ده وینه او مال هغه حکم دی چې کوم حکم د نسواراو دی نو ګوره عزتمندو دې فتوا کې خیال وکړئ چې دې کې په د اختلاف فتوا ورکړې ده ما ته وویل چې داسې مسلمانان چې هغه د کفارو سره عملا همکاري کوي جاسوسي ولا کوي یا په جنګونو کې ورسره حصه اخلي نو دې کې د علماو دوه نظرونه دي څوک ورته کافر او مرتد هم وایي خو د کفر او ارتداد کې اختلاف شته د علماو
او البته د جهاد باره کې د علماء اختلاف نشته. نو دغه زمانه چې کوم مشهور فقيه دی ابو الحسن علي بن عبد الله الانصاري په نوم باندې هغه په د ارتداد فتوا ورکړي او د جهاد فتوا په هم ورکړي او دا ویل چې دا مباح الدم خلق دی د دې وینه او مال هغه حکم دی چې کوم د نسواراو دغه حکم دی. دا خبره ذکر کړی ده هغه چې واما الذين يتجسسون على المسلمين فالمشهور ان دم الجاسوس مباح وانه يقتل. مشهور دا جاسوس وجل کیږي ويكون قاتله ماجورا قاتل من لا اجر لكي واما ان شهر الصلاه مع النسوارى وياتي في عسكرهم فهذا القسم قد مرق من الدين. چې سړی استهار اخلي د نسوارا او ملګرتیا کې او د ای په فوجونو کې راځي نو دا سره د دین نه خارج دی او په حکم النسوارا فی دمه و ماله د دو حکم د نسوارا او دی د وینې او د مال. نو ګورې عزتمند د مال غنیمت وګرځاو. بعض علما داسې نامنهاده مسلمانانو مالونو ته مالفه وي او څوک ته غنیمت هم وي خو اکثر قول د دې د مالفه چې دینه کوم نه واخلي چې د مالفه. نن بعض علما ته غنیمت هم وي ته کوم علما چې د تکفیر کوي او د ته مرتد وي ناغه د مال حکم د غنیمت حکم ګرځي. خو ما ته و چې عام مزاج د سنت والجماعت علماء د عدم تکفیر دی چې کوم د عدم تکفیر قول نه ناغي د دې مال به مالفه ګرځي. وګوره عزتمندو دی و مواقع کې په دې باندې فتوا د سوال کړی شوی د کوپر د ارتداد او دغه رنګ د سره دا چې د وینا مباح ده د دې سبب د جهاد کېږي څنګه جهاد چې د نسوارا او سره کېږي دا فتوا ورکړی شوی ده. دا ومه واقع راغلی و په اسلامي تاریخ کې نور واقعات هم دا شډیر راغلي چې به نور بیانو کې بیانو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.